طالبانو کابل کې د داعشیانو مهمه شبکه نیولې ده چې د چا لخوا یې ملاتړ کېده. نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو اړوند المرصاد رسنۍ لیکلي په کابل ښار کې د داعشي فتنهګرو یو مهمه شبکه نیول شوې. المرصاد له یوې سرچینې څخه معلومات ترلاسه کړي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د 2023 جولای له 10 نیټې سره سمون خوري د اسلامي امارت ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په 5مه ناحیه کې د داعشي فتنهګرو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي. د دوی د یوې مهمې شبکې یو شمېر غړي نیولي دي او د دې پټنځای څخه زیات اندازه منفجر مواد، وسله او مهمات لاسته هم راوړي دي. د داعش فتنهګرو دې شبکې غوښتل د محرم د میاشتې په مراسمو باندې مرګونې بریدونه ترسره کړي. ویل کېږي د دې پټنځای مسؤل یو داسې افغان دی چې په یو ګاونډي خارجي هیواد کې اوسېده. د داعش خراسان څانګې له لوري چې مرکز په بلوچستان کې د جذب شوی لومړی یوه پاکستاني تبه میرمنه په نکاح ورکړې او بیا یې له روزنې وروسته افغانستان ته راستولی دی. سرچینې زیاتوي چې په نیول شوو کې هغه داعش فتنهګر هم شامل دی چې څو میاشتې مخکې د کابل ښار په کوټ سنګي سیمه کې د اهل تشیع د یو سپرلي په موټر برید ترسره کړی و. ویل کېږي له دې شبکې څخه په پاکستان کې د ځینو مذهبي علماو، مدرسو او حکومت مخالفو مطرح شخصیتونو او سیاستوالو یو لیست هم لاسته راغلی دی چې داعشي فتنهګرو غواړي ترور یې کړي او په دوی کې ځینې ترور شوي هم دي. همدغه راز په افغانستان او یو بل ګاونډي هیواد کې هم له دوی څخه د ځینو اهدافو لیست ترلاسه شوی دی. المرصاد تر دې وړاندې هم ویلي و چې پاکستاني ادارې د خپل مخالفینو د ځپلو لپاره داعشیان روزي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.